ملګرو آیا تاسو چرته دا سوچ کړی چې چپسو په پیکټ کې 70% هوا ولي یا د کولډ ډرینګ بوتل د لاندې نه پینډ او د لپاسې نه نری ولي یا د کپ نوډلز پیک د لاندې نه نیم خالی ولي؟ نن به موږ پیژنو د داسې مزیدار پیکټس په باره کې د کم نه چې به تاسو نه خبر. نو راځئ چې وپیژنو. نمبر 8. ملګرو آیا تاسو چرته دا نوټس کړی دي چې د کولډ ډرینګ د بوتل شیپ د نارمل د اوبو د بوتل د شیپ نه ولې مختلف وي؟ دا بوتل د لاندې نه خو پینډې خو د لپاسې نه ډیر نری وي. دا داسې ځکه ډیزاین کړی ولې چې د دې وجې نه بوتل د ډیر ټایم پورې یخ پاتې کیدی شي او موږ ته د بوتل د لپاسې نه په نیو کې اسانتیا همي. او مین ریزن خدا ده ولې چې زمونږ د انسانانو جسم ډیر ګرم وي. که موږ بوتل د لاندې نه نیسو نو ډرینګ په د باډي هیټ د وجې نه ډیر زر ګرمیږي. د دې لپاره بوتل همیشه د لپاسې نه نیول پکار دي. نمبر 7. ملګرو تاسو خو به دا نوټس کړی چې چپسو په پیکټ کې 70% هوا موجود دي. د کم نه چې داسې ښکاریږي چې شاید کمپنی والا پیکټ غټ خي او پیسې زیاتې ګټل غواړي، خو داسې نه ده. د چپسو په پیکټ کې هوا نه بلکې نایټروجن ګیس موجود دي کم چې چپس د ډیر ټایم پورې پریزرو ساتي او د چپس شیپ هم مینټین ساتي. نو ځکه خو که د هغه چپس څومره ډیر ټایم شوی وي کله چې هم تاسو تیلی وشلوئ نو په هغې کې به چپس تاسو ته صحیح سلامت میلاویږي. نمبر 6. ملګرو که تاسو کپ نوډلز ټرای کړي وي نو تاسو به دا نوټس کړی وي چې د نوډلز پیکټ د لاندې نه نیم خالی وي. اوس د دې نه داسې ښکاریږي چې د نوډلز کمپنی د خپل کسټمر سره دوکه کوي، خو داسې نه ده. د نوډلز پیک دو داسې ځکه ډیزاین کړی وي ځکه چې په دې کې ګرمي اوبه د نوډلز لاندې لاړې شي او نوډلز ښه پاخه کړي او د دې سره سره کله چې د نوډلز په پیکټ کې ګرمي اوبه واچولی شي نو د نوډلز سایز غټ شي په کم کې چې دا خالي ځای د هغې په خورولو کې مدد کوي او بیا نوډلز او د نوډلز سوپ د پیکټ نه بهر ته نه راوځي. نمبر 5. د کولډ ډرینګ د بوتل د لاندې دا بمز ولې موجود دي کم چې د نارمل د اوبو په بوتل کې نه وي؟ دا داسې ځکه وي کله چې کولډ ډرینګ په پرشر باندې په بوتل کې پیل کولی کیږي دا بمز د هغې پرشر نه جوړ شوی ګیس رکوي او د بوتل بیس د خرابېدو نه بچ کوي. که دا بمز نه وي نو د های پرشر د وجې نه به د بوتل بیس خرابېدو. نمبر 4. لالیپپ د ماشومانو ډیر خوښي. تاسو به د لالیپپ په سټیک باندې یو هول نوټس کړی وي. د دې هول دلته ریزن دا دی چې د دې وجې نه لالیپپ په سټیک باندې په صحیح طریقه سره انختی وي او که د څه وجې نه دا سټیک د ماشومانو په مرۍ کې ونښلي نو دا هول د ایر سرکولیشن کار هم کوي او یو ژوند بچ کولی شي. نمبر 3. ملګرو که تاسو دا سوچ کوئ چې د باقي سوسیس په شان بوم ټومیټو کیچپ په فریج کې ښودل ضروري وي که نه هغه به خراب شي نو داسې نه ده. په ټومیټو کیچپ کې شوګر او وینیګر موجود دي کم چې هغه پریزرو ساتي د کم د وجې نه چې د ډیر ټایم پورې په روم ټمپریچر کې هم ټومیټو کیچپ نه خرابېږي او بالکل فرش ښکاریږي. نمبر 2. ملګرو آیا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې په مارکیټ کې میلاوېدو والا په واټر بوتل باندې ایکسپایري ډیټ ولې چې اوبه خو هیڅکله نه خرابېږي او که نه ملګرو اوبه هیڅکله هم نه خرابېږي خو هغه چې په کم بوتل کې پیک کولی کیږي هغه د ډیر ټایم پورې په ګرمۍ کې د پاتې کېدو د وجې نه په اوبو کې کیمیکل پرېږدي د کم د وجې نه چې اوبه بیا د څکو لایق نه وي. نمبر 1. ملګرو آیا تاسو ته دا پته ده چې ګبین هیڅکله هم نه خرابېږي ولې چې د ګبین موایسچر لیول نیچرلی کم وي او د ګبین نیچر اسیډک هم وي. اکارډینګ ټو د هانی اینډ پالینیشن سنټر کیلیفورنیا د دې وجې نه چې کله هم بیکټیریا په ګبین باندې اټیک کوي نو هغه فورا مړه کیږي او ګبین نشي خرابولی. ملګرو که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو خامخا لایک کړئ د خپلو ملګرو سره یې شیر هم کړئ او د داسې انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو دپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.